لپاره. زه د پښتونخوا خاورې یم، د ژوب یم، جنوبي پښتونخوا چې موږ ورته وایي، یعنې کوټه، سیوی، پښین، عبدالله خان، کلاسیف الله، ژوب، لورلایي، بارکان، موسیخیل، زیارت او سیوی. دا د پښتانه خاوره ده، دا د افغان خاوره ده، او دا پیرنګي د اول سر یې ګنډمک معاهده مسلطه که پر افغانستان، او دغه باقاعده پښین، سیوی، تل چوټیالۍ دا پښتونخوا علاقه تفویض ضلعې وې، اساینډ، یعنې د دې انتظام انګریز په لاس کې واخیستی، لیکن کم ټیکسز یې وصولول هغه ټیکسز یې د افغانستان بادشاه ته ورکول. دا زه د هغې خاورې یم. مندوخیل صاحب، تاسو خپل وړوکوالی، ماشوموالی چېرته تېر کړو او چې د خپل ژوند لومړنۍ مدرسه سبق مو چېرته ووی؟ زه د ژوب ضلعې په شین غر کلی زموږ دی، عمر مرسینځی، دې کې زه پیدا شوی، او د هغه ځای ژوب چې اوس نوم دی، پخوا پورسنیمن د دې نوم، بیا ژوب، دا د ژوب رود د ژوب سیند پر غاړه باندې خاریه ده. زه د ژوب په خاریه کې په های سکول چې و په هغه کې ما سبق ویلی دی، 1943 کې ما داخله اخیستې ده، او بیا په 1953 کې ما میټرک کړی دی له هغه ځای، بیا سن 53 بعد په 53 کې ما په کوټه کې کالج چې دی اوس ساینس کالج ورته یې، هغه ته به ګورنمنټ کالج وایه، په هغه کې ما 4 کاله سبق ویلی دی، بی اے ما کړی، او بیا له هغه بعد د پښتونخوا اهم شهر پېښور کې ما LLB کړې ده، په 1963 پورې ما LLB وکړله، او بیا له LLB بعد ما په کوټه کې بایستی وکیل زه انرول شوم، په 1963 کې زه وکیل انرول شوم. سینیټر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب، ستاسو وړوکوالی، ماشوموالی څنګه و؟ لبې څنګه وې؟ ژوند څنګه و؟ موږ اصل خبره دا ده چې موږ چې کوم ټولنه وه، پښتون ټولنه، ټول پښتون بنیادي طور، بیا بالخصوص زموږ یعنی کلی یا زموږ تپا چې کومه علاقه زموږ پرګنې، نو زه چې یم د هغې په حواله باندې بنیادي شی دی چې زموږ باندې که څوک ځان پوهوي نو هغه به داسې پوهوي. موږ اجتماعي د وسایلو ملکیت، د خاورې، د ځنګل، د دې ملکیت موږ ټول تپه، دا زموږ ولس چې دی د بنیادي خبره دا ده چې مالک دی د وسایلو، او بیا هغه هر څوک شریک دی په هغه، د هغې تپې خلک په هغه وسایلو کې شریک دی. نو په هغه والا موږ یو ډېر په دې معنا آزاد خلک، یو ډېره آزاده زندګي مو، موږ باندې جبر نه و، موږ هغه کوم ځمکه ده، کوم ځنګل دی، کوم وسایل دي، کوم اوبه دي، په دې کې موږ هر ټبر بلکې کونډه هم خپله برخه لري د ځمکې، د ځنګله، د مالدارۍ، د ټولنې په حواله باندې موږ ډېر د مساوات پر بنیاد باندې زندگی تیروله. شیم بازی وی، هغه کې هر نمونه مثال دا اتن چې دی، دا بالکل په زموږ ټولنه چې ده، هغه د خاص وخت باندې یو د فرصت په شپو کې بالخصوص مثال زمه یادو وي، د فصلاتو څه فارغ شوي دي، نو بیا دغه میله کوي، لکه اتن، لکه بله یا بل یو شی دی خصای به ورته وایه، یوه پښه باندې بازۍ ده. اکثره زه اوس په ټلویزیون ګورم، نو په دا جلال آباد او په دغو کې اکثره هغه شته. نو دغه ډول بیا مثال نور بازۍ، نور د بیتې موږ ورته وایي بنټې، دا هغه څه دی، دا باقاعده بیا په ژمي باندې بالخصوص فرصت به و، دلته به نو بیا دا ټولو دا بازۍ کوله. دغه نمونه بیا یو بډۍ به ورته ویل، دا د هډ
یو هغه وشي هغه کې به بازی کولې دا بل دی هینډ به ورته ویل هینډ اوس ډېر زورور د ځوانانو به کوله چې به ډېر زیاته په طاقت کې وو نو په دغه والا باندې موږ ډېر ښه یعنی زندگی وه بیا زموږ زندگی ظاهره ده هغه کم عمر په دغه حواله هم یعنی د کور په کار کې له مور له پلار سره برخه اخیستل زموږ دغه بازی. سینیټر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب ژوند کې مو چېرته مینه کړې ده؟ یاره داسې مینه خو نه ده کړې. قیاسري کوي نو تاسو ته به څنګه ښکاري؟ نه مینه خو نو اوس داسې ده زموږ خپله ټولنه د هغې خپل یعنی عادات دي دا داسې مثال دی ځوانان وي او بیا داسې د بل چا هغه کې مداخلت نه کوي مثال کې تعلق وو یا دغه نو ستا پښتانه کې مطلب چې د چا په نامه نه وي نو هغه یو عام ډېر زیاته نه بلل کېږي او چې که د بل چا کور وي او هغه وي او د بیا مینه کوي یا شک دی داسې دی دا زموږ ټولنه کې له سره معیوبه ده او چې ورته وګوریم معیوبه ده په کلچر کې نو هغه چې ورته وګورې نو پکار هم دی چې معیوب وي. ښه ستاسو مطلب دا دی که فرض کو د بل چا ژوند ته پې څه نقصان نه وي نو مینه بد څیز نه دی؟ ما مطلب دا دی چې که ځوان سړی دی ځوان نجلۍ ده د چا سره واده نه دي بله نه دي یعنې په هغه کې عام یعنې کېږي موږ په ټولنه او که چیرې د چا سره یعنې واده وي بلې وي نو بیا چې دا معیوب بلل کېږي موږ په هغه کې او چې ورته وګورې په کار هم دی چې یو کابو وي پر عشق باندې څه کابو وي. ستاسو سیاسي ژوند طرف ته به راځو قام پرست سیاست ته تاسو کله راغلی؟ زه خپله باندې چې کوټې کالج کې ما داخله واخیسته په 350 نو 450 کې خان شهید الصمد خان اڅکزی دی له سن 47 څخه تر 450 پورې د پاکستان حکومت بندي کړی دی وطن پرست سړی و دی باچا خان نور کوم ملګري وو د انګریز خلاف د ازادۍ جدوجهد وکړ بیا چې پاکستان جوړ شو پاکستان کې یو جمهوریت فدریشن د مترقي پاکستان د هغه جوړولو له اولې ورځې زندگی پر دې بنیاد نو پر دې باندې هغو سزا کړي وو مسلسل د امیران چې وو د کراچۍ یا د وروسته بیا اوس اسلام آباد هغه نو موږ چې دی بنیادي طور له هغه متاثر او بیا چې دی نو زه خپله سن 57 کې بیخي د یو پښتونخوا وطن د یو طالب علم کارکون هغه د خان شهید چې ورور پښتون پارټي جوړه کړې ورور تر دې د مخه د انګریز په وخت کې انجمن وطن پارټي نو دا ورور پښتون پارټي موږ د دې سره یعنی په هغه والا تعلق او په سن 55 کې ما داسې یادېږي چې زه د خپلې پارټۍ سیاسي سټوډنټ کارکون وم. سینیټر عبدالرحیم خان مندوخیل صاحب د پښتنو ته چې کوم مسایل دي موجوده تاسو څه ګورئ چې پښتانه دومره توان لري چې د خپلو مسلو حل روباسي؟ پښتون خو ګوره اصلي کې دا خبره ده چې پښتون خو ډېر توانمن قوم دی. پښتون قوم د خپل وسایلو لرلو په سبب د په کلچر کې هم ډېر توانا و نو دا کوم چې د انګریز په خلاف جدوجهد هم چې وګورې د تمام سب کانټیننټ او پښتونخوا چې یو ځای وګورې تر ټولو زیاته رول د ازادۍ د پښتانه خان شهید الصمد خان باچا خان په زرګونو کارکنان جیلونه ستړي دا ټولې پرنګۍ چې دې ته مجبور شو داسې په ټوکه نه دی سوی چې اوس څوک یوه تاڼه نه پرېږدي پرنګي چاوڼیا نه پرېښود. سوال دا راوچتېږي چې موجوده حالت 21مه صدي ده په دې کې به څه کېږي؟ دغه ځای له راځم نو بیا چې پاکستان جوړ شو یو جمهوري فیډرل مترقي پاکستان تحریک چې دی څوک په مخ کې و پښتانه خان شهید الصمد خان اڅکزی باچا خان خدای خدمتګار ورور پښتون انجمن وطن چې انګریز له نو په کار پښتانه ته واک منتقل شوی لیکن پښتون له انتقال د اقتدار څخه محروم دا یو دورې قربانۍ بعد او بیا چې یو یونټ په خلاف هم چې مبارزه وسوله پښتون تر ټولو
ټولو زیاته وکړله، لیکن چې کوم وخت کې ونټ مات شو، دا وخت چې دی فیصلو کې چې ځای راغی پښتون محروم او بقاعده د پښتون خاوره تقسیم شول. دا خپل په سیاست کې د تاریخ ګواهی خاص هغه ځایونه دي کنه توان د پښتانه وو او سیاسي او مختګ او سمت او لوره بالکل ساتلی. پښتانه جی څه کولی شي په اوسني حالاتو کې؟ اوس دې بیا د نوي حالات چې جوړ شو افغانستان کې ځان له یو بدلون راغی، بعد هغه بدلون څخه دلته د دغه ځای استعمارګران چې دي هغه د دنیا د نورو قوتو له هغو څه فایده واخیسته، وسایل او تربیت او پلانه افغانستان کې مداخلت وکړ. حتی چې بیا له افغانستان بعد دا د اوس یعنی انتهایی زوروره ترهګري وروزله. دا اوس کومه ترهګري جوړه ده او دا ټول سرونه په دواړه لاسه وهي. دا خو دغه د ضیاءالحق دور راغلی، اوس نو هغه د جمهوری او فدرال پاکستان د دې جوړولو په خلاف دا یو وسیله جوړه کاو ترهګري را مخته او د هغې ترهګري په ذریعه ودا د پښتونخوا وطن باندې لوی تسلط جوړ کړ. اوس پښتانه د تاسو چې بهر نه پیراغلو پښتانه د خبرو ته تیار وو چې هغه که افغانستان کې جهاد کولی چې هغه وکي، که د اسلام لپاره تور راغستلی او کزان الوزولی، هغه ته خو تیار دی. اوس هم کوي هردادي دا یعنی کزه دا وایم شي یعنی صحیح هغه نه دی جاج شي خلک یې افغانستان کې په دغه والا باندې چې هر چا مداخلت کړی دی، نو بنیاد یې دا د باندې وسایل دغه دي، تربیت یې دغه دی، بلې ده او بیرته ولس داسې نه ورسره چې څه نمنا ولس بلل کېږي. البته چې تا بقاعده انګریزي کې پراکسي جنګ کوي نو وسایل جوړوي او هغه بقاعده په هغه کې خپل یعنی لښکرې هم استعمالولی. داسې نه وي چې هغه بنیادي ځای به صرف جامې به وربدلې کې زموږ لباس به ورواستو او نوم به پکښې شو چې دا خو نو پلانی دی، بنیادي طور به فسادي و، دوی به بل نوم ورکړي، مقدس نوم به یې ورکړي. نو دا داسې نه ده چې هغه دی داسې جنګېږي. په هغه کې دی د دنیا سره بقاعده په خپل طاقت وجنګېده. لکه مثال د جنوا معاهده وشوله، دا ګډ جنګ وشو، د جنوا معاهده وشو، دوی تسلیم کړله افغانستان پاکستان معاهده او بقاعده د روس او امریکا ضامنان جوړ شو، لیکن دوی بیا مداخلت په جلال آباد باندې ټول دنیا فوجونه حمله وکړه، ټول دنیا فوجونه، لیکن افغان مات. اوس هم چې دی څوک دا سوچ نشي کولای چې د جنگ په میدان کې به بیا دی څوک به ماتي افغان نه کړ مات، لیکن چې بیا هغه دوکې والا ځای راغلی ریکنسیلیشن مفاهمت، هغه دغه ځای کې چې دی هغه دوکه هغه خپل کار وکړ. اوس چې دی نن هم دغه خلک بیا چې دا دوی سره و ملګري، نن مثال رباني صاحب دی پلانی دی دا څوک، دا خو دوی په دې خیال راغلی چې موږ خو دې پناه راوړی، لیکن دوی ته چې اخر کې پته ولګېده د دوی ملک نورو قبضه کړی او دوی تښتوي او بیا دوی چې دي چې کوم وخت خپل خبرې ته هغه وکړ، نو د 9/11 د دوی لپاره قدرت یو کومک وکړ. دې تاسو د 9/11 ته اشاره وکړه، دې وخت کې چې د پښتنو په خوره کوم حالات جوړ دي، تاسو وینئ چې وخت پښتانه امریکای سره په اتحاد کې راوستل. ګوره مطلب دا دی چې ګوره د سیاست چې دی، سیاست کې خو بنیادي طور حکمت عملی اصل حکمت عملی وي، نو د حکمت عملی په حواله ګوره نړۍ راغلې وه زموږ په خلاف، د افغانستان په خلاف یې عمل کړ، اډې جوړې کړې وې، عدالت یې افغانستان باندې حملې کولې له یوې بلې خوا، لیکن یو ځای دی ته معلومه شو چې کوم وخت کې دغه عناصرو د ترهګرۍ هغه کې چې حملې کولې عرب او نور عناصر چې د هغو ترهګري او دا شان کول او امریکا هم په دې کې مثال ګډه وه، لیکن یو ځای راغلی چې هغه نړۍ ته دا معلومه شو چې افغانستان ته مسله خو نه ده، افغانستان